السلام علیکم ګران کتونکو څنګه یې خی دا ویډیو ځان سره شیر کړئ او ټولې دنیا ته شیر کړئ چې خلکو ته تکلیف ني څوک د کراچۍ له څوک د کوټې له څوک د یو ځای له څوک د بل ځای له را روان دي او هغه پیر صاحب له دم دپاره ځان را رسوي الان کې د هغې تاریخ دی چې کوم دی مخصوص کو هغه تاریخ ختم کو هغه دې ټایم کې اسلام آباد کې دی او پېښور ته نه راپرېږدي څه د سیکورټي مسله ده او څه د زی مسله ده خو زه ورته وایم څومره ځای غواړي زه وله ورکوم څومره خرچه کېږي زه برداشت کوم خو مهرباني وکړئ دا راپرېږدئ چې د خلکو دم درود وکړي ډېر خلکو ته پکې تکلیف دی ډېر دنیا خلک ورته راغلي دي زه خواست کوم عمران خان ته هم خواست کوم وزیر اعلی ته هم خواست کوم چې دا یت آباد ته په خپل ټایم راپرېږدئ دا ټوله دنیا وله راغلي ده خلکو ته تکلیف دی ازار دی د خلکو ازار ما خلی دا د هغه ترکي له راغلی دی زموږ غریبو خلکو له راغلی دی تاسو په اسلام آباد کې ځان سره ډیره کو او یو ای پي کسانو ول خپل ماشومان راولي زموږ د غریب کسانو له ولې نه راپرېږدئ دا چې څوک د بنو له څوک د کوټې له څوک د بلوچستان له څوک د کراچۍ له د یو ځای له بل ځای له راغلي دي او په یت آباد کې ډیره دي نو مهرباني وکړه دا پیر صاحب راپرېږدئ چې دا د خلک دم کړي د خدای او د رسول خاطر وکړه دا پیر صاحب راپرېږدئ چې دا خلک دم کړي زه هم ډېر خرچه موږ برداشت کوو زه هم وله ورکوو او هر قسم حفاظت ته یې ودرېږو دا راپرېږدئ چې دا خلک دم کړي ځکه خلکو ته تکلیف دی د دنیا له راځي او دا تاریخ تاسو بدل کړی دی نه دویم تاریخ ورکوئ نه ټایم ورکوئ خلکو له تکلیف ورکوئ عوامو له تکلیف ورکوئ او ډېر خلک په درته ازار کوي ټوله دنیا به درته ازار کوي اسلام آباد کې په بنګله کې په اسمبلی کې تاسو دا ډیره کړی دی دې پېښور ته یې راپرېږدئ دې یت آباد ته یې راپرېږدئ چې دا غریب خلک دم کړي ستاسو خو د علاج هم وس شته د پیسو وس هم شته امریکې ته هم خلک لیږلی شي خو دا غریب خلک به څه کوي چا ول 2 بچي چا 3 بچي څوک د کراچۍ له څوک د کوټې له یو ځای له بل ځای له راغلي دي او د خدای خو رسول خاطر وکړه دا راپرېږدئ پېښور ته کې د دې غریبو خلکو به درپسې ازار شي او غرق او تباه به شي مهرباني وکړه دا راپرېږدئ پېښور ته چې دا غریب خلک دم کړي مالدار سړي سره خو د هر شي علاج شته غریب سړي سره خو د بلا د خیروله او د جړا له بل شی نشته دا راپرېږدئ پېښور ته چې دا راشي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ